د اشرف غني تازه بیان وایي د امریکا او کرزي تر ټولو لویه غلطي دا وه چې جنګ سالاران یې واک ته راوړل او هیواد یې چور کړ. دا چې نور یې څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر اشرف غني د پودکاسټونو لړۍ په 42م پودکاسټ کې چې د بندرونو دویمې او وروستۍ برخه ته ځانګړی شوی دی د افغانستان د ګمرکونو وضعیت او د جنګ سالارو له واک د هغوی د رایستلو ستونزې او د ننګونکی بهیر په ډاګه کړی دی. ښاغلي غني څرګنده کړه چې د هیواد ګمرکونه د زورواکو او جنګ سالارو تر واک لاندې وو. مرکزي واک یې بایللی و او د اصلاحاتي هڅو مخنیوی یې شوی و. هغه وویل چې د مالیې د وزیر په توګه د ګمرکونو د اصلاح لپاره ځانګړې طرحې لرلې، خو د امریکا د سفیر زلمي خلیلزاد او پخواني ولسمشر کرزي په مشوره مرکزي حکومت ته د زورواکو راوړل و چې په پایله کې دا اصلاحاتي لیدلوری تطبیق نشو. نوموړي وویل چې د هیواد د راتلونکي لپاره 3 بدیلونه موجود و: یو خدمتګار او انکشافي دولت رامنځته کول، دویم یو مافیایي حکومت جوړول او دریم له یو بحران بل بحران ته تلل. هغه وویل چې د ګمرکونو نیمایي عواید د زورواکو، جنګ سالارو او محلي قومندانانو لاسته تلل او د اصلاحاتو سره سره د هغه د حکومت وروستیو کلونو شاوخوا 20% عواید د طالبانو او سیاسي مخالفینو د تخریبي کړنو له امله د دولت له لاسه وتل. هغه زیاته کړې ده چې 50% د هیواد ګمرکي عواید د زورواکو، جنګ سالارو او طالبانو سربیره د مافیایي کړیو ترمنځ فساد کې ورک او حیف ومیل کېدل. ښاغلي غني ټینګار وکړ چې افغانستان باید د ګمرکونو موضوع یوازې د وارداتو یا صادراتو په چوکاټ کې ونه ګوري، بلکې د هیواد د ترانزیتي ظرفیت او ستراتیژیک موقعیت په رڼا کې دی وڅېړل شي. د ګمرکونو پر زیربناو پانګونه او د تګ راتګ لارې پراخول کولی شي عواید 5 یا 10 چنده لوړ کړي، ځکه افغانستان د اسیا په زړه کې موقعیت لري. غني وایي پرته له دې اصلاحاتو افغانستان د هوسا صادروونکي هیواد په توګه نشي وړاندې کېدای، خو که معیارونه رعایت شي د راتلونکو 20 یا 20 کلونو په جریان کې افغانستان کولی شي د اقتصادي همکارۍ او ترانزیت په برخه کې یوه نمونه او د سیمې سیال هیواد شي.